عزیزانو د جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا زیر انتظام یو عالمی اجتماع ہر کالے د پنجپیر پر سرزمین باندے منعقد کی گی او ددی عظیم قافلے قیادت اور سیادت امارت اور رہنمائی کئی دلکاو علماء و شیخ دلکاو طلباء و شیخ او زما شیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وعطال اللہ عمرہ نن منگ پد عظیم الشان اجتماع کی راجمیو او دا اخیرنش پد دا اجتماع تاسی ام پہ انتظاریے او دا ہر عالم اخپل یو اندازی او پخپل خیستہ انداز سر تاستا چکم عنوان اغیتا میلاو شویوی پاغی باندے خبری کئی زوم یو عنوان لرم رونو اغا عنوان زما دادے چی د خا او د بد صحبت س اثرات وی س فوائد وی او س نقصانات وی انشاءاللہ چونکہ دا قرآن طالب العلم یم نو دا قرآن سہارا باخلم او دا پیغمبر دا فرمان خستا سے توجہ بغوارم غیرت مندو سنگا چی پا دوا او پا زہروں کے اثر وی سنگا چی پا خواہ بد کلام اور خبرہ کے اثر وی چاہتا خبرہ ہو کی تعریف ہو کی خوشحالشی او چی کنزلو تو ہو کی نوین جوش وہی حوصلہ افزائی ہو کی دلو نور پا مخروانی گی او چکا حوصلہ شکنی اور لو کے نو دے سس شی ددم لا ماتا شی پا دغا حوصلہ شکنی دغا رنگے دخا او د بد صحبت ہم اثروی د نیکی او د بدئی د نیکی او د گناہ ہم یو اثروی لکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ان للحسنات نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وسعتا فی الرزق وقوتا فی البدن ومحبتا فی قلوب الخلق عزیزانو چی دا نیکی یو اثر وی اگا اثر دادے چی نیکی کائیں زردے نورانی کی گی پا نیکی سرا او پا مخد رنا رازی داغے کدا رنگ توری خوچی نیکوی داغت مخزان لے یو کشش وی یو تاثیر وی پکیتا نو پزڑکی رنا پا مخ نورانیت رازی پا بدن کے یو روحانی قوت پیدا کی گی او پا رزق کے برکت پیدا کی گی او دغ شانتے دا مخلوق پزڑکی ورلا اللہ محبت پیدا کی دا نیکی اثر دے دا بدی اثر ہم دے مقابل کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوئی چی ان للسیئات چی امدق کرنگے دا برائے دا گناہ ہم یو اثر دے اغص دے سوادن فی الوجہ وظلمتن فی القلب ووہنن فی البدن ونقصن فی الرزق وبغضن فی قلوب الخلق چی بدکار سڑے نو پزڑکی تیار پیدا شی نورانیت ختم شی پمخیم توروالے راشی داغا بدکاری دو وجہ سپیروالے راشی اگا کشش و نورانیت دا صلحاو پا مخچی کمی اگا تے ختم شی او دغا شانتے دا پا بدن کے یو کمزوری راشی پا گینٹو بناسی گانا باوری پا گینٹو بناسی سپی با جنگی نبستڑے کی گی خود دو رکاتو لچی ادری گی نو مرگ با پیرازی مزل چیزی مرگ با پیرازی نو وحنن فی البدن
وزیقا ونقصا فی الرزق دومره رزق به ورسره خو په هغې کې به بې برکتي وي په هغې کې به دی پریشان حالی په هغې کې به د ده د زړه اطمینان نه وي وبغضا فی قلوب الخلق او د مخلوق په زړه کې به د ده سره نفرت پیدا کی الله همدغه شانتې عزیزانو چې په ښه محفل کې کښېنې د هغې ښه اثرات دي او که د غلطو په مجلس کې کښېناستې محفل او صحبت کې نو د هغې غلط آثار دي زه چې انشاءالله د قرآن او د سنت حوالې پیش کومه انشاءالله ستاسو دماغ به پې روښانه کېږي عزیزانو د دې صحبت ښه اثر دی د ښه صحبت د ښو خلقو په نشست کې په مجلس کې په تعلق کې یو ښه اثرات دي فواید دي تاسو ګورئ د تاجرو سره کېنه د کاروباریانو سره نو ته به چې د هغې خبرې اورې نو ستا په زړه کې به دا پیدا شي چې یاره زه هم یو ډېر ښایسته کاروباري وی یو کاروبار مې داسې چلېدی داسې چلېدی دغه شانتې چې سپي جنګوي مړزان جنګوي د هغو ځان له یو صحبتي زمونږ د هریپور یو کس دی ګیره سپینه ده خو په سپینه ګیره مړزان جنګوي په سپینه ګیره مړزان جنګوي نو هغه خبرې تاسو ته مثال پیش کوم چې په محفل کې ناسي نو دومره عجیبه خبرې کې وایي سړیا هغه ورځ مې مړز جنګاو یاره خو یې د هغه بل نه چې دی سیر سیر غوښې ارتاولې نو مې درته اوس وګوره چې د مړز چټاکۍ خپل وزن نه دی او دې د هغه په دغه کې مبالغه دومره چې سیر سیر غوښې ترې نه لرې کولې او بیا وایي چې کله به پانجت کلته راواچوله ځمکې له ځمکه به یې خوځوله الله نو د دې په محفل کې چې کښېنې نو په تا به دغه اثاري چې یاره دا کار کوم همدغه شانتې اسونه چې یو سړی ساتي ته به وایي چې ما سره دا سیاس وی دغه شانتې سیاسیانو سره چې کله کښېنې او د هغې خبرې واورې نو ته به وایي چې یاره بس یو سیټ ما ته هم میلاو شوی زه هم براجمان وی په سیټ دا به دې خواهشي او چې کله د اهل الله په مجلس کې کښېنې د نیکانو په مجلس کې کښېنې د قرآن د خادمانو په مجلس کې کښېنې ستا به دا زړه وی چې ارمان دی زوم یو د قرآن عالم وی زوم د قرآن یو داعی وی زوم د قرآن یو مبلغ وی زوم د قرآن یو خادم وی ارمان دی چې زوم ناس وی ما ته خلق ناس وی ما ورته د الله کتاب بیانولې تا ته به دا احساس پیدا کیږي او د عبادت گزار پسند کی نو ته به هم دغه عبادت شوق پیدا کیږي ستا ګورئ د محفل تاسو ته ویم که ښه لاره اختیارول غواړئ نو اول ښه محفل ته هم راشئ په غلط محفل کې چې ناسې نو ډېره به ګرانئ ولې چې ګاډي کې کښېنې او ګاډی د دې ځای نه روان شي پېښور ته موټروې ته وخیږي چېرته او تاسې دوا وکئ چې دوا وکئ الله دې موږ په یو نیمه ګنټه کې اسلام آباد ته ورسئ نو به رسئ ولې ها ګاډي روخ محفل مجلس تک دې پېښور ته دی او رسېده غواړي اسلام آباد ته نه رسې که هلته تله غواړي نو د هغه ګاډي کې به کښېنې راشه د ښو خلقو په محفل کې کښېنه بیا به آثار وینې که نه د سادی هغه اشعار را یاد شو هغه وی یو ورځې محفل لاړم حمام ته خټه چا راوړه خاوره نو چې خاوره راوړه نو ما چې خاورې ته لاس که نو د خاورې نه خوشبو را روانه وه څه ترې را روانه خوشبو یې ترې اوچتېده نو ما د خټې نه تپوس وکړه هغه په هغه خپلو اشعارو کې وی ګیلې خوشبو در حمام روزے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم ماوی چے خٹی
تخو خطے نو تاکہ دا خوشبوئی دا کمی غاڑے را پیدا شوا نوی خطے را توی چی من چی زخو عام خطاؤں یقیناً پا خاورو کی خوشبویانی نوی خو مدت با گل نشستم سو وخمی دا گلانو پا محفل کی وقت تیر کو دا خوشبویانو دا گلانو پا خواک میں وقت تیر کو صحبتو شو نو نتیجہ سوا چے جمال ہم نشین در من اثر کرد زمادہ ہم نشین جمال کمال حسن اور خوشبو پا ماں کے اثر پیدا کو او کدا صحبت نوے دا دی خوشبویانو دا دی گلانو نو ما تا پتدا ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم نزخو یو عام خورو ما خود گلانو پسنگ کی ناستما نما کی ان خوشبو پیدا شولا راشے قرآن واورا زما مخید اللہ کتاب کو لاؤ دے او دا سورت نم سورت الفرقان دے نو لسم سپارہ دا او داغی اتشتم نمبر آیت ناغاز کو ملاوی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ اکبر دی آیت دلان دے واقعہ ذکر کم دا طبیعہ رازمت امام بغوی رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کئی چی دمکی یو مالدار آو اللہ دمکی یو مالدار آو نومیو عقبہ ابن ابی معیت دا یو لوی مالدار آو دا یو عادتو کلا بچی سفر تلار پردیس دا چی کلی تبر آگے نو دا کلی دا یارانو دوستانو معززینو بے دعوتو کو او پر اوٹے بے ٹول راو گوختا نو ٹولو تا پتہ ہوا لگے دا چی واقعی خان صاحب راغلے دے دعوت بے کڑے ٹول بے راو گوختلیو نو دا دعوتو کو او دعوت کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لهم دعوت ورکڑے دے نور خلق یم راغلی دی مرگری نبی علیہ السلام تے ام دعوت ورکڑے نبی علیہ السلام چلاڑوئی واللہ لا آکل طعامک پالا میری قسمی ستاروٹے نخرما ترسو پوری چتا زما کلیمہ نہیں ویلی عرب خو ملمستیا خو پکیتا اس پریشان شو چی دمرا معزز میلمر آغلے دے اس چی کلیمہ نویم نو دے دغسی زی نو ز شرمے گا زما بیزتی دا او کوئے ما نو دن نپاتے کے گم دا پلارنی کا دن می دلا سزی سوچو کو نو یو دا میں پیغمبر رضا کولو دا پاروے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چی کلمہ اویلا نبی علیہ السلام دعوت کی شرکتوں کو چی واپس لار دا اللہ پیغمبر دے چی دی محفل نپاسید یارانو للاڑ دوستانو للاڑ اگا گمراہانو محفل تاو صحبت تا چی لاڑ نوغی ورطا من خبر شیو تا بیدین شوے اصابعتا تصابی شوے خواہ بچے دا نبی علیہ السلام پا دور کی چا کلمہ ویلا نے دے صابی شو سچو صابی شو او نن چے سوک دا توحید مسئلہ ہوئی نوی پنج پیرے شو پوشوی اشاتی شو پنج پیرے شو نو اغور توے تا صابی شوے دین دے پریخے دے دوینا اغم رضا کو خالی بس مل مستیا میں کولا بس اخپل عزت دا پارا میں خالی پخلی ویلے دا اغی نمانلا دمرائی مجبورہ کو چی دیوئی اے دوستانو تاسے باپس رضا کے گئی چیز تاسے تا یقین دے لاؤ کم نغی اس بزمانگ یقین اللہ راضی چی اس لار شد نبی علیہ السلام پا مختو کی اس بزمانگ ستا علمانو دا دے صحبت اثر تا ہی نہیں دمرا حدا پورے تیار کو چی تیارے کو امام قرطبی ہوئی دے راغے
او د نبی علیہ السلام باندې توکل خو الله چرته پرې خو دا مخ داغه دا توپ داغه په دې مخ باندې را چان شول او تر مرګ پوری په مخ باندې هغه داغونه پراتو دا شونډې ول الله په بلاړو لیدي عرض میں دا کو پیغمبر محفل پری خودو دا غلط محفل اختیار کو اللہ وی دا سے روز براشی نن خود دا رضا کولا او زما دا پیغمبر مجلس پریخیو خور وزرا روان دا ہم دغا شانتی خلق چیوی ہم دقا سے بد کردار تر قیامت پوری چی دی چی رازی نو اللہ وی یوم یعز الظالم علی یدیہ دیبا پخپل اللہ سنو باندی چکو نہ لگئی چل بکئی دا کار خو سپے کئی پا زان اختی زان خوری پوشوئی او چکا نور سشے نہیں پا سپے پا گٹا ولا نو یا پا گٹا پا سی ورمنڈا کی نو پاغی باندی خلو لگی نو دا بدالی او دا افسوس او دا تنگی دو اگا خیری درجائی چی نور سبن نورزی سڑیلا نو بیا پا اللہ سنو باندی خلو لگی زان چیچی پختانوئی نو پا زان بدے خلو لگئی او زان بچی چی او دل بدا ارمان ضرور رازی دے بداوی یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا دے وہی چی ہائی ارمان افسوس دے کہ ما دا پیغمبر دا تابدار اللہ رہ اختیار کڑے وے ما دا ملگری دا دی دا صحبت نزان بچ کڑے وے او ما دا پیغمبر محفل نوے پریخے او زد پیغمبر پا ملگر تیا کیوے یا ویلتا ہائے حلاکت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ما غپلان کے یار نوے نیولے ما غپلان کے دوست پریخے میں پہ یونیورسٹی کیوں بدرا کڑے ہوں ماں پہ سکول کیوں بدرا کڑے ہوں ماں پہ لارا کی بدرا کڑے ہوں ماں پہ مدرسہ کیوں گمراہ کڑے ہوں ماں پہ آغا محفل کی پہ بدلارے اڑولے ہوں کاش ماں دغا بدکارا او گمراہ او غلط سڑے دا دسر دوستی نوے کڑے او مالار دا پیغمبر اختیار کڑے صحبت دا پیغمبر اختیار کڑے دا خود قرآن آیت تے راشا منگ دا قرآن بیانوں کو منگ دا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیانوں کو امام بخاری دا حدیث نقل کڑے دے نبی علیہ السلام وی المرء علی دین خلیلہ المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ عام قائدہ دستور دے چی انسان عموماً دا یار دوست پا نظریہ و پا قیدوی دا سے دو کنا دا چی ستا محفل سنگ دے ستا سنگت سنگ دے نو انسان چی دے دا یار دوست پا نظریہ و پا مسلک و پا دین باندیوی نو پیغمبر تعالی دمر تعلیم در کڑے دے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ خزان تا گورا چی تا دو سوک زان لنی ولے دے ستا تعلق دا چا سر دے ستا محفل و مجلس دا چا سر دے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ اے دا پنپیر خلقو اے دا پنپیر پا دی عالمی اجتماع کے راغلی نن یو لوی سمندر دے حج نگاہ پوری ما تسرون اخکاری گی بلا زوانان دی تا سے دوے ماہ زوانانو دا سے خلق محفل اختیار کئی چی تا تا قرآن خی تا تا سنت خی تا تا اخلاق خی تا تا تمیز خی تا تا انسانیت خی تا تا دا مشر و دا کشر ادب خی او ستا تعلق دا اللہ سر پیدا کئی چی داغا پا محفل کی ناسی داغا اثر پتا باندے ستا پا تجارت کی اخکارشی ستا پا عبادت کی اخکارشی دا سے پکار داو کنا دا پکار یو بل مثال واورے اللہ اکبر دا زمان مخید اللہ کتاب دے او دا سورت نوم دے سورت الکحف ما اول ویلیو سورت فرقان آیت نمبر 28 ویلیو اللہ وزدی تم لغو اکشی
दख असर सोबत से शेर अल्लाह पैगंबर तो हुई सूरतुल काफ आयत नंबर 27 अल्लाह हुई वासबिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वासबिर नफ्सका जान क्लक का जान मजबूत का जान उतड़ा दा पैगंबर तो हुई हुम्मा उता से टूलू तपकी सबक दे अल्लाह पैगंबर तो हुई क्या सरा जान क्लक है हबीबा मअल्लज़ीना द आगो खल्कु सरा जान उतड़ा अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी तासो वक्त दे का जमा से वक्त दे आयत ने इस्तेदलाल तवक्की दे ददई सरजान उतड़ा ददई महफिल तराज पैगंबर वली ज़का यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी सारियों कमा खामी दी गैरुल्लाह ता मदद न हुई दी गैरुल्लाह नरा मदद कई दी करा बली और मदद कई नो सूक रा मदद कई सारो मा खाम सवालू न कई इल्तिजागा न कई ज़ारे कई नु दी ज़ारे चाहता कई हाँ नु दद्दा से खल्कु प महफिल के केना ता से तुम्हें इज्तिमा तरागली खल्को उलट हुए चरता असना चिदा से महफिल दी इख्तियार करे और चिदा पीर सेब दे और चिविया रुस्तु पता वो लगी पीर सेब नहीं खंजीर से भी रुस्तु पता वो लगी और चित्ते अवल हुए चिदा वली दे और रुस्तु दर तक पता वो लगी चग वली नौ चल वलियो अगर वली नौ सौ चल वलियो ज़का खो शेख सादी हुई कार शैता मैं कुनदना मशवली कार शैता मैं कुनदना मशवली गरवली ई नस्त लानत बरवली चक्का द शैतानानु की ओ खलक हुई दा वली दे नो दा वली न दे कदा से वली नु पद दिला नती और दे प मुकाबला की बाबा चिलासी रहमतुल्लाह ताला ले हुई सुई कारे रहमान ने कुनदना मशवली वली दर तखई वही कारे रहमान में कुनदना मशवली गरवली ई नस्त रहमत बरवली जिद रहमान कार कई दा वली दे नो पद दे रहमत नवरीगी अजीजानो अरज में दा को मंग पदा से दौर कियो कि मंगला द सोहबत जरूरत है नबी बन राजी सहाबा न राजी वस पोशोई द नबूवत दरवाजा बन शेदा सहाबियत खत्म शे ताबियतुम खत्म शे तब ताबिईन दौर हम तल्ले स्वारला समझ सैदा तासे बजान ला हक परस्त गोरे और द हक परस्त पदे डल के बा ददई प महफिल के बजान शामिल हुई और ददई न बे इस्तेफादा कवई हाँ अकन ददई महफिल न लाड़े गरकी गई तबाह की गए राशे माला चूंकि जमा उन्वान दादे द खा और द बद सोबत असर नो अल्लाह पैगंबर तो हुई ददई सरजान क्लका दी सारो माखाम राबली और चिराबली नु मकसद सदे अल्लाह न सवालू न कई नु सब मकसद दे युरीदूना वजहहू दी द अल्लाह रजा वाड़ी सशे लटई पजोर वे द चार रजा द अल्लाह रजा दी लटई दा यव मानदा युरीदूना वजहहू और दे मानदा चे दई द अल्लाह मखलटई चेरा वाड़ी नो समक सदे दे दशपी पासी जिपदे दुडू की नास्ती वोगी तगी दी दो मेश्ती दरसुन कई इज्द की ब्यारवान दी समक सदे दे युरीदूना वजहहू
دا د صحابو صفتو نو منگ دا صحابو تابیداریو منگ دا صحابو نو مغستون کیو نو منگ لهم دقا پکار دا یریدون وجہا دی دا اللہ دیدار غواری دا اللہ مخ غواری یعنی دا اللہ دیدار غواری اللہ ایلی دلے ندے دا اللہ دا پارا لوگ برداشت کئی اللہ ایلی دلے ندے دا اللہ دا پارا دا جمی پشپک را پاسی دلے اولاری تحجد اللہ اکبر چی دے ولار دے نو اللہ دا دد دی ادرو تزکی ودری دو تزکی رد سنگ کی اللہ وی تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافا جنوبهم علماء ناس دی طلباء ناس دی دائن دیویلی یرتحلون عن المزاجع رحلت اختیار کی دو بسترینا دائن دیویلی یقومون عن المزاجع یذهبون ینتقلون عن المزاجع لفظ دا ذکر کرے دے تتجافا جنوبهم او تتجافا جفا خطا سطول پی جنئی چی دا وفا زد دے وفا و جفا پی جنئی کن پی جنئی چی سوکتے پنی ملار کی پریگ دی نوی جفائے اکڑا سے اکڑا او چی سوک دا سرا گرم کی مدری گی وی وفائے اکڑا نو اللہ دا دی بندگانو سنگ تذکیرہ کئی اللہ وی تتجافا جنوبهم دے چی پنی مشبہ گرم بسترا گرم تلائی آرام محبوب خوب ستڑے دے دائے پری خودل او ماتا ادریت نو ددا خوب سرا ددا بستری سرا جفا اکڑلا او دزما سرا وفا اکڑلا یریدونا وجہا دی دا اللہ مخلد الغواری نو منگم دا اللہ مخلد الغوارو دا اللہ دیدار کول غواری کنا غواری دا اللہ پیغمبر ہوئی دا قیامت پر زبا اللہ جنتیانو تا دیدار اخپل کراوی اخپل زیارت بورتا کراوی خلق با اللہ تا گوری نبی علیہ السلام پا جیبا مثال پویا کئی خلق ہوئی انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر دا سبا اللہ تم دقا سی گورے سنگا چی دا سوار لسمیس پگمئی تا گورے او پکتو کی سا پریشانے صدیقی تیلی ضرورت نہیں پاسا نہیں وی نہیں دا سوار لسمیس پگمئی او دا مسلم حدیث دے کلچی دا خلق جنت تلارشی اللہ دے منگا بوزی دیر عجیبہ مذہب ہوئی چکل جنت لارشی او اللہ بوئی اے بندگانو حل تشتہون شیئن فازیدکم سپکار خودی سگواڑی چی درکم نو دی بوئی اے اللہ تازہ منگا مخون سپین کڑ زلیگو مخون دیرالا سپین کڑ زلیگو جنت تیرا تا نصیب کو نور سشے پاتے دے نو دا مسلم الفاظی فیکشف الحجاب فیکشف الحجاب اللہ بپردل رکی وینظرون الیہ او دیبا دا اللہ مختاب کتوشی ساجب خون بوی قرآن وی وجوہ یومئذ ناظرت الى ربها ناظرہ دیر مخونبا ترو تازوی ولی بتازنوی الى ربها ناظرہ پل رب تبگوری دا رب دیدار بکی چی رب اولیدو دی بوئی چی اللہ بس دا دے نعمت نبلوی نعمت بس منگا اللہ منگ لئی سمرا کوا خوبا چی تا تا گورو اللہ بوئی چی نا بندگانو زیخ پل اخبل کورونو تا ہم خزیم پہ انتظار ناستی دی خزیم پہ انتظار ناستی دی علی زیزان لکورونو تا نو چی دی راشی او خزی او بیا پا جنت کی خزی اللہ گورے دلتا یو عجیب لفظ دے قرآن وی
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ددی دا پارا پپ جنت کی پاکیزہ بی بیانی وی مطہرہ دو مانی دی یو مانا دادا مطہرہ ایسی بیویاں جو پاکیزہ بنائی گئی ہوں گی پاکیزہ بنائی گئی ہوں گی یعنی پیدائش ہی سے پاکیزہ ہوں گی یعنی حور او دا مطہرہ دے مانا دادا کہ پاکی کڑے شوی بی بیانے یعنی ام دق دا دنیا بی بیانی بئی دا بوڑا والے نبا پاکی کڑشی او دا نور بیمارو کمزورو نبا پاکی کڑشی ام دق بورلا اللہ راپور تکی خوری کنڈیشن بئی پوشوئی ہاں دا دی کنڈیشن بے چینج کڑے وی او بالکل داس پیو عجیب شان بوی نو چے دے دا رب دا دیدار نا واپس رازی نو دے چاگا خپلو خزو تا گوری کن بے دا اللہ بندگانو تاسو خو بلا خیستا شوی ہے آغا بوئی دا اللہ بندہ منگ سا خیستا شوی و خپل مختاو گورا چے تا سوم رزلے گی نزویم ولی بن نزلے گی چے دو خپل مخ دا اللہ مختا مخامخ کڑے گی نو ما ارزا کو یریدونا وجہا دا اللہ رضا گواری نو اللہ وی پیغمبرا دا سے محفل دا دی خلق سرزان کلکا دا کو اعتراض کڑے چونکہ کہ دا عبداللہ ابن مسعود غریب دے پاس ہوا دا منگ دا سٹینڈر خلق ندی منگ اوچت مایار والا اوچت خلق یو دا چی دے غریبانان دی او دا سلمان فارسی وغیرہ وغیرہ غریبانانو نو دا مالدارو سوی کفارو چی منگ راغواری چی منگ ستا محفل تراشو دا پاس ہوا اللہ وی پیغمبرہ دا با نپاس آئے دا با نپاس آئے دا با ناسوی تم دا دی سر خیستخ کاری گی ام دی سرکینا ولی دا زمادی سارو ما خام مارا بلی دی خو مور پلار نکا جیداد وطن ہر سپریخی دی تال راغلی دی نو تا دی پرینک دی پیغمبرا او پری خلدل خو پریگ دا پاسول پریگ دا لا دعیناکا عنہم پیغمبرا چی دیستا مختا گوری او ستاستر گتا ناستی نو تم نخپل نظر کرم او محبت دینا وانڑائی تم ورطا خپمی نگورا دا خپل یادنا سوچی دا اللہ نا او دا اللہ دا قرآن نزر غافل دے دا غم میں فلم میں اغی اختیار کڑے دے نو چکلا طوفان راگے نو پلار سوئی یا بنی ارکب مانا اے بچیا راش زمان مشنو منا راوخی جبیڑے تا او دا کافرانو محفل و صحبت پریگ دا زمان دا استدلال تے بل چانتے دے عزیزانو نوح علیہ السلام وی بچیا راش زمان صحبت لا زما محفل تراشا ندے راغلے او سوئی سآوی الى جبل یاسمونی من الماء دم مشرک او دم موحد فرقم دق دے مشرک چی دے اوچت ڈوپا نیو گوری دقل تا چرتکار دے اوچت خبر وینی وی دقل تا چرتکار سمیگی دا سدو کا ندا نو دوی غر تباوخی جمع بچ کی نو چکل داوی نو قرآن سوی وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین موج حائل شو او دے غرق شو تباہ شو برباد شو نوح علیہ السلام بیاد زاری کئی چی اللہ بچے میں دے نو اللہ سوئی اللہ وی انہو لیس من اہلکا اے پیغمبرہ زید دے خود اہل نا دیوتے دے ولی عملی ٹک نہ دے
صحبت غلط اختیار کړو عزیزانو خ صحبت اختیار کړئ خام نشینو لټوي خملګرتیا اختیار کړئ او تاسو موحدین یې عالم اجتماع تراغلی خلقو دا واورئ تاسو تربیت دا پکار دے دا سوشل میڈیا دور دے دا موبائل نہ دے زما یو تر دے بالکل انگوٹا چاپ خود دا ٹچ موبائل دن گوٹ پا گوٹ لٹائی ولی دے سر دمر تعلق چے دے کے ورطا شرح صدر حاصلی گی پیس بنا پیگی خود دے کے بس ابیا با دواو کنو نو ما عرض کا ورونو چه دا دا فتنه دور دے واوری دا خبر چرتا دا خپلو ملگرو خلاف او دا چا دا عزت خلاف فیسبوک میں استعمال ہوئی دا خلقو دا عزتونو تار تار کولو دا پارا بدان نے استعمال ہوئی دا یاد ساتھ فساد بنخور ہوئی دا فتنے باعث مگر زائے بلکہ دا فتنے ختمولو والا اگر زائے ولی خلق کنزائی زان کنزائی یو سڑے ما تا یو زائی تا بیان لتلے ہو ما نو دونا چیٹر آولی گو ما تاوی چے دری روز مخ کے پلان کے نومی واغیس وی اگر آغلے ہو دیر غپلی ہو دا قلفظی لکلے ہو اگر دیر غپلی ہو نو ما تا استا خیال سرے چیزو غاپم کو اگر غپلی ہو نو چتا ورطاوی خوب از غپلی ہو زمنگ دا کار نہ دے دا آگا چا کاری چاگئی سر دلیل نہیں تاس سر پلاس کے قرآن دے بیاولی شاہ تکے گئے تاس سر پلاس کے دا پیغمبر فرمان دے بیاولی شاہ تکے گئے راشے کمرست کوئے دا اہل حق دا پیغام خور کئی دا اہل حق دا قرآن درسونا خوارا کئی ہر سڑے ناستے نو بس پا دے گن کے اختہ دے دا یو دا سے فتنہ دا ستا فیس بک تے دا ستا یوٹیوب دا ستا نام اعمال دے نن بدے ٹک ٹاک کی سباب مڑے او دا گن بدے شاعت خلقو تا پاتی دا کردار بدے پاتی ولی نام اعمال تو روئے اور آشی زبلویم دا خوص و بد دا سردادے چی خپل خلوت ٹیک کئی سیشے ٹیک کئی خپل خلوت ٹیک کئی چی کلت یوازی تیاروی مور پلار دوست یار دی نوی او لاس کی دی داوی بیا خپل خلوت برابر کا کنا تبا بشی او دا احمد جمشید دا جملہ یاد ساتے زویما کلاچی امت دشپی پتیاری کی جڑل نو دروزی پرنا کی خندل خوچ کلا امت دشپی پتیار کی رب دا جڑی دل پریخی دی نو درانا دروزی پرنا کی اللہ ہر چاہتے جڑی لگیا دے چه دشپی جڑل نو دروزی با پخنداو نو اسی دشپی جڑاگانی و زاری پریخی دی نو ہر سڑے دروزی جاڑی تا سو گو رہے ہر دروزی جڑاگانی دی راش عزیزانو تربیت حاصل کئی دا سے خلق پا محفل کی نہیں گورے انشاءاللہ دا کار بروانی بیانون تاسی واوری دل زما خزڑو او دا عنوان میں توڑ ترسو خبار دا الخیر فیما وقعا نو بس بیاو کا سبا موقعوا دا سکار دے جی جی آواز راضی شاہ تمل کرو آگا دا سکار دے زمایو خبر واورے مرگرو تاسو یقینو کہ دلتا چی کم علماء ناستی دا ہر سڑی پزڑ کے دندا یو سمندر موجزنی ولی چه دا سے یو ماحولی او دا سے یو ریدون کی چه دا غی دشپی دو لس نگوری دا سارنا ناسی او دا غی وی چه منگتا حل من مزید نور چه دمر شوقی
نو د انسان زړه په خپله غواړي چې ما په تفصیل سره خبرې وکړلې او ډېرې خبرې داسې وکړلې. زه د دې احساس لرم چې په دې مجمع کې لوی لوی جبال العلم ناست دي، په دې مجمع کې لوی لوی اولیاء الله ناست دي، په دې مجمع کې داسې طلباء کرام ناست دي چې د هغوی په ځوانۍ کې هم تهجد نه قضا کېږي. ما د خپل شیخ د صحبت نه یو څو خبرې زده کړي دي. یو دا زه چې شروع کې دی خواله رالم نو دی ما ته یو جمله ویل چې بچیا شپې الله ته ودرېږه، شپې الله ته ودرېږه. ما دی ته وی ټیک تا دی وی زه دا منم سفر کې سنتم معافي او فرضم نمشي، خو که په سفر کې بیا هم ودرېږه د شپې په دې لمحاتو کې الله ډېر څه ورکوي. بعض صلحاو دا ویل دي که د شپې د الله ته د ودرېدو دا لمحات نه وي، دا لذت او خوند موږ ته نه وي حاصل، موږ به په دنیا کې یوه لمحه زندگی نوره نه وه غوښتلې. دا خوند او دا لذت د الله ته ودرېږه. رونو یو ځل په سفر کې فیاض ومو نو دی خو ګپي دی، نو ما دی ته ووی مې ډېر ناوخته دی ګورئ او شیخ صاحب هم تاسې تنګ کړی دی په سفر و، نو مې تاسو بیا ځان له سهار مونځ وکئ بیا هم وده شئ، خو د مونځه پورې نه مې د شیخ صاحب سره زما سفر حضر ډېر شوی دی، دی په سفر کې هم تهجد نه پرېږدي. نو فیاض ما ته په سفر کې الله فرض نیمګړي کړي نو خو څه له نفل کوي. مې دا خوند چې څوک واخلي، دا لذت چې څوک واخلي. او ځوانا دا واورئ زه اکثر دا وایم ځواني دا ډېر قیمتي شی دی، دومره قیمتي ده چې د قیامت پر ورځ لا تزول قدما ابن عبد ابن آدم، لا تزول قدما ابن آدم، تر آغی پوری چی پینزو سوالونو جواب ورنکی قدم بنشی خوزولے. یو پکی سوال دے وعن شبابی فی ما افناہو، اے بندہ خیستہ زوانی میں در کڑے وا، دا زوانی دی پسکی فنا کڑے وا، دا زوانی دی پس لگولی وا. نو بیا با جواب ورکی کنا خدا واورے اے زوانانو کہ زوانی دی دا اللہ پا وحدانیت کی، دا قرآن پا درسنو کی او دا اللہ دا پیغام پر رسولو کی لگولی. نو بیا خوب جواب ورکی او کہ زوانی دی پا بربادی کی پا بے دینی کی لگولی نو دیر اگرانا دا. او شاعر وی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگی ظالم میں شود پرہیزگار. پزوانی کے توبہ کول دا دا پیغمبرانو شیوہ دا چی بوڑا شوی سترگی دی کار نکئی، غوگونا دی اوریدن نکئی او جبہ دی نچلیگی او رپیگی او ٹخ 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 کئی او بیا پا جماعت کی کینی او بیا وس قوم کول غواړي نه شي کوله. نو د دې ځوانۍ نن قدر وکړئ. اے ځوانانو آفرین دې پتا سي چې وګورځئ د نن دور ځوان څه کوي او په دې میدان کې نن راغلی ځوان په کم نیت راغلی دی. نو ځوانانو چې دا سپینګیري په دې سپینګیره د دې قافلې په اول صف کې روان دي، نه وایي چې ستړي یو، نه وایي چې بیماره یو، نوی چه حوصله ماتا شوا. نو تاسو دا عهد کوئی چه دا دی سپینگیرو سرا او دا دی کمزورو اڈوکو سرا دا تازه وینا او دا تازه زوانی دا دی سرا دا قرآن پا دی تحریک کی لگول تیار یہ کنے کم چه مرست کوئی دا قائد محترم سرا او پا دی تحریک کے نن با پاسوی پا دا شپی پا دی لمحاتو کے دا ہوئے چه منگا مرست تیار یو. دے ملک با امن دا پارا منڈا وہ ہے
مرسته به کوئ فساد به ختموئ فتنې سرکوبي به کوئ که نه کوئ چې کوئ نو انشاءالله قائد محترم دا ټول تیار دي ستاسې دپاره خو ستاسې حوصله نه ده ارتاوېدل پکار ټیک ته هر ځای کې درې څلور دانې وي چې هغه ستاسې حوصله پستی هر ځای کې دا وي خو زه دا ویمه عرفي تم اندیش ز غوغای رقیبا عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا آواز سگا کم نکند رزق گدارا خلق کوئی یو ہندو منی بٹخیلا نروانیگی نو دا دو دریو پروا با نکوئے چی دا دمر علماء و شیوخ در تناستی دا دمر سپینگیری و زوانان در توئی چی بابا جانا قدم پورته گوا منگ در سرایو نو پکار دا بابا چې تاسو هم حوصله نه ورځوئ زندگی باقی ملاقات باقی بابا تاسو دوا وکړئ دوا آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا صمد يا حي يا قيوم يا مهيمن اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العظمى وباسمك الأعظم الله زمن گناهنا معاف کے الله زمن خطاگان معاف کے یا الله الله من دخو خلق نسبت نصیب کے یا الله دخو خلق سر صحبت نصیب کے یا الله دغین د مستفید کی دو توفیق را کے یا الله الله من یا الله خیر خور کے الله د شر او د فتنه او د فساد نه وساته یا الله منګ لا مين او محبت راکې الله د خپل رضا د پاره الله چې منګ د یو بل د پاره ملا تړو ګرځو یا الله یا الله منګ یو بل د پاره چې د ملګرتیا کوون کې ګرځو یا الله یا الله منګ د فساد نه وساته الله زمنګ د من کې امن او خوشحالي راولي او د شیخ سے پجن کې دی الله خیر او برکت واچي الله دې د شیخ القرآن قبر منور کی یا الله الله دې زما د شیخ د ځوان بچي قبر منور کی الله الله چې د لکاو روحاني اولاد دي الله دې د دې راهنمایي او رهبری د توفیق ورکي یا الله دې لمرستا یا الله د دې نور همت او طاقت سیوا کې یا الله د عالمي اجتماع دې کې خیر واچي دا د ملک او د قوم او د دین د پاره یا الله د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي الله چې کوم سپینګيري راغل دي ځوانان راغل دي بچی راغل دي یا الله طلباء او علما شيوخ راغلي دي معذور او کمزور بیماران هم راغلي دي یا الله د دې ټولو دا راتګ او ناس قبول او منظور کی الله زمنګ حشر چې یا الله د نیکانو سره وکي یا الله منګ د خپل د عرش د سوري لاندې راجمه کی وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین.